قزاقستان 15 تنه افغان پناه غوښتونکي نیولي او له دغه هېواده یې شړلي دي. په قزاقستان کې رسنیو راپور ورکړی دی چې 15 تنه افغان پناه غوښتونکي غوښتل یې له غیر قانوني لارو روسیې ته سفر وکړي نیول شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د راپورونو له مخې د دغو کسانو اصلي موخه اروپا ته تګ و او هر یو یې قاچاق کوونکي ته له 500 تر 7,000 ډالرو ورکړي وو. په قزاقستان کې رسنیو د دغه هېواده امنیتي چارواکو له قوله لیکلي وو چې دغه کسان د قاچاق کوونکو لخوا پولې ته څیر مخوشي شوي وو. د هغه جزئیاتو پر بنسټ چې اعلان شوی دی دغو پناه غوښتونکو کې یو هم د روسیې او اروپایي هېوادونو ویزې نه درلودې. قزاقستان قضایي ادارو هم حکم صادر کړ چې له مخې تر راتلونکو 15 کلونو دغه کسان دغه هېواد ته تګ نشي کولی. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی دی چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي د دغه هېواد له پولو روسیې ته ولاړ شي چې وروسته بیا ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي. له همدې امله قزاقستان پرېکړه کړې چې په پولو کې د کنټرول لپاره نوې پوستې جوړې کړي. قزاقستان خپل وګړو ته خبرداری ورکړی دی که د پناه غوښتونکو سره روسیې ته د غیر قانوني لارو په برخه کې مرسته وکړي تر 2 کلونو په بند به محکوم شي.